السلام علیکم دوستانو څنګه یې امید لرم چې ښه به د افغانستان د کرکټ مینوال تپوس کوي چې بیګانې میچ سی حساب وشو پکې باران راغو هغه میچ په ریزلټ پوه نه شو نو دوستانو په هغه میچ کې داسې حساب وشو چې 28 اورو ته میچ راغو نو باران ودرېدو هغه ټایم شروع شو تاسو به کرکټ مینوالو کتلي خو هغه بیا د افغانستان چې کم بالینګ دی نو ډېر زبردست بالینګ وشو د زیمبابوې بیټینګ خو دغه میچ افغانستان ټیم په پټو سترګو ګټلو خو بد نصیبین هغه میچ ډرا شو ولې چې بیا باران راغو بس باقي بیا ټایم هم نو او هغه پیچونه تاسو ته مو وویل چې زیمبابوې سره دومره سهولت نشته نو به هر حال هغه میچ د بد نصیبینه ډرا شو او دغه چې کوم سبا میچ دی انشاءالله هغې کې خو اوس ځای نه باران لا نه ښیي تقریبا 30% دی نو بیا به تاسو لکه خیري پته نه لګي پکې لا چې اوس به باران راځي که نه راځي دا اوس الله ته پته ده بیا مازدیګر یا ماښام یا سبا که خیري تاسو له زه اپډیټ درکړم نو هغه میچ چې پرونی کوم و هغه ډرا شوی دی اوس دا دوه میچه پاتې دي د افغانستان او د زیمبابوې نو دغه کې چې کم ټیم دوه میچه وګټل نو بس داسې وایي چې سیریز به وګټي او که یو ګټلو نو دغه سیریز به ډرا شي ولې چې پرونی میچ د باران د وجې ډرا شوی دی ګینې دغه میچ افغانستان ټیم په پټو سترګو ګټلو ځکه چې دایي زما خیال دی شپږ کلاړین وټو که څو وټو او دغه 45 سکورونو چې ډېر زور یې کړی وی دغه خو شا دغه 100 پورې سکور یې کولی شو او د افغانستان ټیم په اوپننګ باندې کولی شو نو زبردست بالینګ پکې عظمت الله مرضي کړی و چې په یو اوره کې 2 وکټې واخیستې خو به د بده مرغه دغه کې باران راغو ګینې د افغانستان بالینګ ډېر زبردست و او دا مونږ په چې کتنو په سترګو دا راتله چې یاره بس اوس دغه وکټې وله ټولې غورځوي ځکه چې د افغانستان بالینګ ډېر مضبوط و نو پرونی میچ الریډي بس که داسې ووایه باران نه وی راغلی او لږ غوندې میچ شوی وی نو افغانستان ټیم دغه میچ ګټلو خو بس د بده مرغه باران راغو او سبا موسم چې دی نو اوس 70% خو لا باران امکان ښیي او تقریبا چې سبا ته موسم ځینو ته 30% ته به د باران امکانات کم شوي ځکه چې اوس پکې اوس هم ورېځې بارانونه شته دی نو الله مالک دی سبا پورې کیدی شي باران ونه شي خو که سبا هم چرې بارانو نو بیا داسې ووایه چې غونډ سیریز دی ډرا شو ځکه چې په یو میچ باندې بیا څو وایم که سیریز وګټلی شي خو بیا هم به هر حال که اخري میچ کې چا میچ وګټلو نو زه یم چې سیریز هغه به بیا وګټي خو څو وایم ځکه چې دا به بیا زه تاسو سره اپډیټ په دغه کې شیر کړمه دوستانو نو دغه د افغانستان د کرکټ مینوالو تپوس کولو چې یاره مونږ بیګاني میچ باندې پوه نه شو چې چا وګټلو نو هغه ډرا شوی دی او سبا میچ دی انشاءالله هغې ته انتظار کوئ نه به خوند او مزه واخلي بل پاکستان د ساوت افریقې نه یو زبردست بریا حاصله کړه او زبردسته مقابله وشوه بېګا که چا د پاکستان او ساوت افریقې میچ کتلی وي نو ډېره ښه مقابله وشوه پاکستان ټیم دغه میچ وګټلو او ساوت افریقې ته یو غټ شکست ورکړو نو ښه لوبې روانې دي دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو او د ویډیو کتلو مننه خوشحاله او آباد اوسئ د خدای په امان